بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په الومینیټ خبره کوو چې د الومینیټ زموږ سره په پښتو کې څه معنی کېدای شي. نو الومینیټ زموږ سره په پښتو کې د دې مطلب کېدای شي to make something clearer or easier to understand. یعنی دا یو څیز داسې جوړول، یعنی یو څیز داسې کلیر کول او داسې اسانول چې هغه د زده کړې لپاره اسان ښکارا شي. ټیک ته په یو څیز باندې داسې رڼا اچولو، یو څیز داسې اسانول، یو داسې کلیر جوړول چې هغه ډېر په اسانه سره زده کړی شي. نو دې ته ویل کېږي illuminator. مثال ته راځو. The professor used examples to illuminate the complex concept. پروفیسر چې کوم دی نو هغه مختلف اگزامپل چې کوم دی نو هغه استعمال کړو د دې لپاره چې دا کم پیچیده کنسپټ چې کوم دی نو هغه په هغې باندې رڼا واچي، یعنی هغه اسان کړي، هغه کلیر کړي. نو یو څیز کلیر کول، یو څیز اسانول، په یو څیز باندې رڼا اچول، دې ته ویل کېږي illuminate. د دې لپاره چې هغه څیز زده کړی شي، د دې لپاره پرې رڼا واچولی شي، یا اسان کړی شي، یا کلیر کړی شي. ټیک ته او هغه زده کړی شي. نو دې ته ویل کېږي په انګلیش کې illuminate.